وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې ښځو دپاره زیارت ته تلل څرنګه دي؟ محترمه، جواز لري. یو حدیث کې راځي لعن الله زوارات القبور، هغه نه بعضې علما د منع استدلال کوي. بل حدیث کې راځي د بخاري حدیث ته، امام بخاري رحمه الله وایي چې رسول الله سلام یو ورځ په ادیره تېرېده، یوه ښځه وه، بوډۍ ښځه وله، زړه ښځه وله، یا ښځه وله هلته قبر سره ولاړه وله. نبی علیه السلام ورته ویلي چې صبر وکړه. نو هغې ورته ویلي چې ته د ما نه څه خبرې؟ حدیث ته علماو نه به مو اورېدلی. له دې جنه علما استدلال کوي چې د ښځو تګ زیارت ته جایز ده. رسول الله زیارت ته تګ خبره باندې ورباندې اعتراض ونه کړي، اعتراض یې دې وکړ چې صبر وکړه. نو هغې ونه پېژاند رسول علیه السلام. بیا چا ورته ویلي دا دې وپېژاند؟ وي نه، رسول علیه السلام. بیا کور ته راغلل او د رسول الله دروازې ته پیراداران نه ولاړ وی. بیا نبی علیه السلام ته ویلي چې ما ته بښنه وکړه، ما ونه پېژاندلې. رسول علیه السلام ورته ویلي صبر عند صدمة الاولا. نو اوس د ښځو تلل هغه جواز لري، د زیارت ته تلل جواز لري، یعنې بنفسه جواز لري چې نور منکرات نه وي ورسره. یو علامه بدرالدین العیني چې د موږ د احنافو لوی محقق عالم تېر سوی په عمدة القاري کې ډېر هغه کوي. یو جي کې عمدة القاري کې لیکي په اتم جل کې هلته لیکي وحاصل الكلام من هذا كله ان زیارة القبور مکروهة للنساء. زیارت قبور د ښځو لپاره مکروه ده، بل حرام فی هذا الزمان، په دغه زمانه کې بیخي حرام ده. ولا اسیم نساء مصر، خصوصا وی د مصر ښځو لپاره، لان خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنه وانما رخصت الزیاره. ښځو دپاره زیارت ته تلل هلته جایز ګرځول سوي للتذکر امر الاخره، چې دوی ځان ته آخرت راپو یاد کړي، وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنیا، او چې مخکې کوم خلک تیر سوي د هغوی نه پندونه واخلي. نو جواز لري که نور نارواوي ورسره نه وي. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې وله چې که سړی د مسلمان خولې ته کنځا وکړي کافر کیږي که نه کافر کیږي؟ محترمه، په فتاوا تنقیل حمیدیه کې دغه مسله شته ده. په فتاوا تنقیل حمیدیه دوه نسخې دي. یو هغه پخوانی نسخه چې مکتبه رشیدیه ده د کویټې چاپ، پخوانی د مصر نه اخیستل سوی، اول جلد 101 صفحه ده. هلته لیکي قال فی جامع الفتاوا من شتم فم المؤمن، که چا د مسلمان خولې ته کنځا وکړله یکفرو عند جميع العلماء لأن فم المؤمن موضع الإيمان والقرآن وفيه أيضا رزاد بكفر نفسه كفر وفيه أيضا الرزا بكفر نفسه كفر بالاتفاق. دلته لیکي که چیرې چا د مسلمان خولې ته کنځا وکړله کافر کیږي. وروره الله دې جوړ لره، کامیابي دې نصیب سه. علیکم سلام. محترمه، شرعي مهر چې دا څومره اندازه ده؟ زیات خو نه ده معلوم وروره، کم اندازه د موږ حنفي علماو دا ده چې تر 10 درهمه به کم نه وي. 10 درهمه محترمه، هر 10 درهمه 7 مسقاله کیږي، او هر مسقال 4.5 ګرامه کیږي. نو 7 وارې 4.5 تقریبا 1 ګرامه کیږي، که 1 ګرامه کیږي. هر ګرام محترمه تقریبا 40 افغانۍ باندې ده. نو چې حساب یې کې 14 دی 1500 افغانۍ، معنا 1500 افغانیو نه باید مهر کم نه وي. زیات چې هر څومره وي هغه جواز لري، خو ولور نه وروره مهر درته یادومه.